د بخښونکي خدای په سترنامه د ارزو تلویزیون لیدونکو د مهال خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن دونۍ د غبرګوري او دېرشمه چې د جون له 21 سره برابر ده. ستر کم پام وکړئ څو مهمه خبرونه ستاسو ټکو ته. په افغانستان کې د امریکا ماموریت ناکامه بولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي امریکایان ونه توانېدل په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کې بریالي شي. امریکا ته د غني او عبدالله سفر. ولسمشر ماڼۍ له جو بایدن سره د ښاغلي غني د لیدنې اجنډا د اړیکو پیاوړتیا او د همکاریو دوام ویلی دی. په هیواد کې د جګړو ډیرښت او د خلکو پر روان منفي اغیز. په تیرو 40 غړیو کې د هیواد په شمال کې لږ تر لږه 10 ولسوالۍ طالبان لاسته لوېدلي دي. او د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر لومړنۍ خبري ناسته. هغه بشري حقونه، له فساد سره مبارزه، کارموندنه او د اقتصاد وده د خپل کار لومړیتوب اعلان کړ. بشپړ خبرونه. په تیر 40 غړیو کې د هیواد په شمال کې لږ تر لږه 10 ولسوالۍ او یا هم یو شمېر برخې طالبانو لاسته لوېدلي دي. یو شمېر سرچینې مني چې د بلخ ولایت ټولګه او دولت آباد، د بغلان دوشي، د فاریاب کوهستان، د کندوز امام صاحب او خان آباد او د جوزجان منګجیک، خانقاه، اقچه او فیض آباد ولسوالۍ په تیر 40 غړیو کې د طالبانو لاسته لوېدلي دي. له دې سره هممهاله امنیتي او دفاعي ځواکونه هم توانېدل دي د یو لړ عملیاتو په لار اچولو سره د تخار، خواجهغار او بنګي ولسوالۍ له دې ډلې څخه بېرته ونیسي او د میمنې له ښار او هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ څخه هم دا ډله په شا وتمبوي. په دې ورځو کې له هر مهاله ډیر په هیواد کې نښتو زور اخیستی دی او داسې ورځ نه ده چې څو ولسوالۍ د طالبان لاسته ونه لویږي. په تیرو 40 غړیو کې هم امنیتي او دفاعي ځواکونه اړ شوي چې د شاوخوا 10 ولسوالیو څخه شاتګ وکړي. په بلخ کې شولګره او دولت آباد، په بغلان کې دوشي، په فاریاب کې کوهستان، په جوزجان کې اقچه، فیض آباد، خانقاه او منګجیک او په تازگی سره په کندوز کې امام صاحب ولسوالۍ د طالبان لاسته لوېدلي دي. امشب هم که ما 2 ولسوالی را از دست دادیم، شولګره و دولت آباد را، قوت‌ها از اونجا بیرون شدن، یعنی امکانات به دست خود نیروهای دولتی بوده. تمام مردم ولایت بلخ امروز به هزارها تن نیروها آماده شدند که از شهر مزار شریف و از عمومی شهر مزار شریف و همچنان از ولسوالی‌هایی که از دست رفته از او دفاع بکنند. امروز صبح ولسوالی کوهستان لولاش با تعداد 120 نفر سربازا و از امنیت ملی و مفرزه پلیس اینا تسلیم به اساس وساطت موسفیدا تسلیم طالبان شدن که از جمله تقریبا به تعداد 20 نفرشان اسیر گرفتن، بقیه را رها کردن. په بادغیس او نیمروز کې هم د امنیتي حالت له خرابېدو او د نښتو له زور اخیستو ګزارشونه خپاره شوي. په ولسي جرګه کې د نیمروز استازي د دې ولایت له سقوط څخه احتیا ورکوي. بادغیس ولایت کې واقعا چې وضعیت خراب ته زموږ بل ولسوالي هم محاصره اقتصادي کړې چې چار د بر اوس نیولې هیڅ شی نه پرېږدي. یو کوتي روغن په 1000 افغانۍ په 1000 یو بوجي وړه په 3000 4000. سربازای ما همه روزه شهید میشه. خاشرود از دست دادیم. قمیال جنگ در ولسوالی چخانسور سخت روان است. القریب ولایت نیمروز هم از دست خواهد رفت. د ولسي جرګې مشر په هیواد کې د نښتو د زور اخیستو څخه په اندېښنې سره په جګړه ییز مدیریت کې د نظر په بدلون، د سیاسي ټلوالۍ په جوړښت، ملي راټولېدنې او د ولسي پاڅون کوونکو پر ګټنې ټینګار کوي. افزایش حملات نظامی طالبان، راه اندازی جنگ روانی و پیچیدگی بحران داخلی موجب نگرانی شدید ما می باشد. حکومت باید در مدیریت جنگ تغییرات لازم را به وجود بیاورد. له دې سره په تیرو 40 غړیو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو هم پرمختګ لرلی. که څه هم په تیرو 2 ورځو کې د تخار د شاوخوا 12 ولسوالیو له سقوط ګزارشونه خپاره شوي، خو د دفاع وزارت د دې ولایت د بنګي او خواجهغار ولسوالۍ د بیا نیولو خبر ورکوي. امنیتي ځواکونو همداشان د فاریاب میمنې ښار ته د طالبان د راتګ مخه هم نیولې ده. در تخار امروز در 2 روز 12 ولسوالی سقوط میکنه. دلیلش چی است؟ پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق میفته.
اما به خاطر واپسگیری ساحات از دست رفته پلان و برنامه مشخص وجود داره. عملیات‌هایی را که دیر شب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در شمال افغانستان در ولایت تخار داشتند، ساحات و اراضی گسترده دوباره از وجود طالبان پاکسازی شد. امنیتي او دفاعي ځواکونو همداشان د هرات ګلران ولسوالۍ کې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او ادعا کوي چې طالبان ته یې درنده مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا ته د ولسمشر غني او عبدالله د سفر په درشل کې ولسمشرۍ ماڼۍ له جو بایدن سره د ښاغلي غني د لیدنو اجنډا د اړیکو پیاوړتیا او د همکارۍ دوام ویلی دی، خو د ملي روغې جوړېدو شورا بیا وایي چې د امریکا له ولسمشر سره د ښاغلي عبدالله د لیدنې برنامه د سولې بهیر او د همکاریو دوام دی. له دې سره هممهاله ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي دي چې له سیاسي او جهادي مشرانو سره د ولسمشر غني نننۍ مشورتي ناسته کې امریکا ته د سفر په اړه مسله او مشوره شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان سیاسي بهیرونه وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامه سیاستونو د توجیه په لټه ده او یو شمېر نور هم بیا په دې اند چې د حکومت مشران به پر طالبانو د سیاسي فشار د ډېرېدو په لټه وي. ولسمشر په توګه د جو بایدن له ټاکل کېدو وروسته سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره امریکا ته د ولسمشر غني او عبدالله د سفر بلنه ورکړې. د سپینې ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي جو بایدن به د جمعې په ورځ له ولسمشر غني او عبدالله څخه کوربهتوب وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه لید کاتب د افغانستان او امریکا شرکت نور هم پیاوړی کړي. امریکایی‌ها در محاسبات خود اشتباه کردند، در توافقات خود با طالبان اشتباه کردند، بسیار دادن هیچ نگرفتن و افغانستان به حالت کشاندن. شاید ایران به یک شکلی اگر توجیه بکنن یا اگر معذرت نخواهند خو شاید کوشش کردن که توجیه بکنن. ولسمشرۍ ماڼۍ امریکا ته د ښاغلي غني د سفر موخه د کابل واشنګټن ترمنځ د همکارۍ دوام په ګوته کړی دی، خو د ملي روغې جوړې شورا وایي چې د سولې لړۍ د دغې لیدنې له اجندا څخه ده. در این سفر در راستای تقویت و گسترش روابط دو کشور و تداوم همکاری‌ها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. قرار است که دکتر عبدالله در جریان سفر خود با مقامات آمریکایی درباره روابط دو جانبه، دوام کمک‌ها و پروسه صلح افغانستان دیدار و گفتگو بکنه. ولسمشرۍ ماڼۍ نن هم د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو کوربه وو. په دغه لیدنه کې د ولسمشر غني او عبدالله د سفر او د سولې په اړه د ملي اجماع په اړه بحث شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر خبرې سرچینې وایي امریکا به په دغه سفر کې هڅه وکړي ترڅو په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې شوي شرایطو عملي کېدل پر افغان حکومت ومني. جو بایدن تاکید به ډاکټر صاحب باندې او ډاکټر صاحب عبدالله باندې چې دوی د سولې له روانې پروسې سره مرسته وکړي. د طالبانو ځینې شرایط چې د بندیانو د خلاصون او دارنګه د تور لیست سپینولو په برخه کې ماته ښکاري دا فشارونه به هم رامنځته شي. دارنګه به جو بایدن ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ته یو ځل بیا تاکیدا ووایي چې دوی خپل ځواکونه باسي مګر هم خپله مرسته او همکاري به د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. په کابل کې په حکومت کې دننه او بهر سیاستوال په دغه سفر کې د سولې په اړه پر بحث ټینګار کوي. که څه هم یو شمېر سیاستوال وایي په دغه سفر کې به ولسمشر غني او عبدالله له امریکا څخه وغواړي ترڅو پر طالبانو فشار راوړي، هغه فشارونه چې وکولی شي طالبان په اوسنی حکومت کې شریکولو ته لیواله کړي. اینا خواستشان نمیخواد باشه که طالبان را شما در دوحه زیر فشار بگیرین که به صلح گردن بانن و بالاخره به حکومت تسلیم شوند یا حکومت مشترک همراه دکتر اشرف غنی بسازن که به هیچ صورتی پیشنهاد داره نه امریکا کذا میتونه و نه طالبایی را قبول میکنه. ولسمشر غني او عبدالله په داس حال کې امریکا ته د سفر هوډ کوي چې د راپورونو پر بنسټ په پام کې د حامد کرزي او عبدالله په ګډون یو شمېر سیاستوال د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې په موخه دوحې ته سفر وکړي. د دغه سفر موخه د سولې د لړۍ لپاره اسانتیاوې ښودل شوي دي، خو د دواړو لورو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حامد کرزی وایي چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې او ټیکاو راوستو کې پاتې راغلې ده. مخکنی ولسمشر وایي چې په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه اوس مهال تر ټولو لوړه کچې ته دي او د جګړې له کبله ناورین په افغانستان کې د امریکا د حضور له کبله دی. له دې سره هممهاله یو شمېر کارپوهان د ملت جوړونې لپاره د برنامې نشتون د فساد وده، ترهګري، د نشه یي توکو قاچاق او د ترهګرۍ له ریښو سره نه مبارزه په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ لامل بولي.
مخکینی ولسمشر حامد کرزي له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا پر سیاست نیوکه کړې او ټینګار کړی چې واشنګټن په افغانستان کې له 20 کاله جګړې او ناکامۍ وروسته او همداشان د ټیکاو له راوستلو پرته له دغه هیواد څخه وځي. مخکینی ولسمشر په هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ له حده لوړ بولي او امریکا په افغانستان کې د اوسني وضعیت لامل په ګوته کړی. ښاغلي کرزي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل غوره ګڼلي دي. که ما قبلا صحبت جناب کرزی سبارت میکنم و کامیاب شدن با نقطه استراتژیک رسیدن، چنانه که وزیر خارجه پاکستان آقای قریشی فرمودن و کامیاب هستند. در منطقه استراتژیک حریفای خود از بین بودن، گروه های افراطی خودشان ساختن، القاعده بزرگ القاعده را از بین بردن و حالا بخاطر غرض کم کردن مصارف خود میخوان محل کمانده را بیرون از افغانستان انتقال بده. مخکینی ولسمشر همداشان په افغانستان کې د امریکا او ناټو مبارزه رښتینې نه بولي. د ملت جوړونې لپاره د خپرونو نه لرل، پر اقتصادي برنامو نظیرنه، پراخ فساد، د مخدره توکو قاچاق او د ترهګرۍ له ریښو سره نه مبارزه په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ ستر لاملونه په ګوته کوي. هیچگاه امریکا پلان برنامه برای بازسازی افغانستان و آبادی افغانستان برای دوامدار تامین امنیت در افغانستان نداشتند. هیچگاه افغانستان مورد به حساب توجه از نظر اقتصادی نداشتند. اینا اهداف نظامی و کارهایی که کردن متاسفانه هرگز اینا اعتقاد بر ملت سازی در افغانستان نداشت. خب مسلما در این میان همه به گونه مقصرند، اما آمریکایی ها به صورت ویژه به دلیل اینکه هم با حضورشان یک به اصطلاح اعتماد کاذب در افغانستان شکل دادن، هم با برگشتشان یک توهم به اصطلاح جدی را دارند و به میان میرن و هم یک نشاط و دلشادی را برای طالبان نوید میدن. مخکینی ولسمشر په افغانستان کې د اوسني وضعیت لامل تل امریکا په ګوته کوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د تر راتلونکو 3 میاشتو امریکا په افغانستان کې خپل سفر 0 ته راټیټ کړي. او اوس هم لنډه دمه لرو. د هم ښه راغلاست. په تیرو میاشت کې په هیواد کې د کورونا له کبله 1525 تنو خپل ژوند لاسته ورکړی او نږدې 9 تنه هم په دې ویروس اخته شوي دي. د امر روغتیا وزارت د شمېرنو پر بنسټ په تیرو څو ورځو کې د کورونا له کبله د مړینې شمېر هم په بېسارې توګه ډېر شوی دی. په تیرو څلور شګړیو کې 88 تنو د کورونا له کبله خپل ژوند لاسته ورکړی او 1840 تنه هم په دې ویروس اخته شوي دي. په هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړینې او د اخته کسانو د شمیر له لوړوالي اندېښنې. د امیر روغتیا وزارت شمېرنې ښیي چې په تیرو 13 ورځو کې په هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 1525 تنو خپل ژوند بایللی او نږدې 9 تنه په دې ویروس اخته شوي دي. د روغتیا وزارت پازوال وایي چې دا شمېرنه هغو کسانو پورې اړه لري چې روغتونونو ته یې مراجعه کړې او رښتینې شمېرنه شونې ده چې 100 برابره ډېره وي. له بلې خوا په تیرو 24 غړیو کې د دې ویروس له کبله 88 تنو خپل ژوند بایللی او 1840 تنه په دې ویروس اخته شوي دي. چې د دې جملې څخه 1840 مثبت وو چې د دې سره د مثبتو شمېره په هیواد کې 1,59,940 ته ورسېدل. په یاده موده کې 602 کسان راغلي دي او متاسفانه 88 کسان خپل ژوند لاسته ورکړی. نبود اکسیژن کافی، کمی عرضه خدمات صحی، کارهای اداری متراکم، عدم کنترل مارکت ها و اجتماعات، همه و همه زمینه سرعت مریضی و مرگ میر ناشی از آن را زیاد ساخته است. د کورونا ویروس د درېمې څپې پراخېدو سره په یو شمېر ولایتونو او په ځانګړې توګه کندهار کې د اکسیجن لپاره غوښتنه ډېره شوې. له دې کبله په کندهار کې د اکسیجن د تولید د یو شمېر شرکتونو پازوال په ورځ کې د کندهار، زابل، نیمروز او هرات ولایتونو لپاره د نږدې 600 بالونه اکسیجن د تولید خبر ورکوي. 1500 پورې سلنډر 40 ساعته کې تولیدوو او بازار ته ورکوو، هرات یې ورکوو، نیمروز یې ورکوو، کلات یې ورکوو. که چیرې ټولنه اوس موږ سره همکاري ونه کړي، که چیرې د ټولنې مختلف غړي زموږ سره همکاري ونه کړي، وضعیت به ډېر ترنګلی سي، ډېر بد حالت ته به ولاړ سو. او زه د همدا نن څخه په ټولنه باندې غږ کوم چې د یو خطر زنګ دی سر دننه څخه. له دې سره د امیر روغتیا وزارت مشرتابه تېره ورځ وویل چې د کورونا ویروس ګواښ لا پر ځای دی او هیوادوال د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د کورونا ویروس پر وړاندې په مبارزه کې له دې وزارت سره همکاري وکړي.
او په هیواد کې د تاوتریخوالو او ناکراریو دوام د هیوادوالو پر روان بد اغیز کړی دی. په هرات کې د رواني روغتون د شمېرنو پر بنسټ په تیر یو کال کې څه باندې 10,000 تنه چې د تاوتریخوالو له کبله په رواني ناروغۍ اخته شوي د روغتون ته ورغلي دي. د لاس په ځان وژنې لاس وهل، شدید خفګان او رواني ناروغۍ له هغو نښو دي چې په دې کسانو کې لیدل شوي دي. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکي د جګړې له ښکېله غاړه غواړي چې د دې حالت او هیواد ویجاړېدو مخنیوي لپاره دې لاس د جګړې څخه واخلي. په هیواد کې روانو جګړو د مرګ ژوبلې او هیوادوالو ته د تاوان اړولو ترڅنګ دوی ته جدي رواني تاوانونه هم رسولي دي. د هرات اوسیدونکي دا حالت د اندېښنې وړ بولي او د جګړې له لوریو د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه لري. ناامنی باعث میشه که امیدی برای آینده کاهش پیدا کنه. ناامیدی برای آینده باعث ایجاد افسردگی ها باعث هزه میشه که آدم ناامید بشه برای آینده. بس بر روی کاروبار تاثیر میگذاره. روی آدم آروم نیه، ذهن آدم آروم نیه. اصلا خود روی ذهن که آروم نبود جسم هم آماده نیه، به هیچ کاری آماده نیه. حتی درس مخش بگیریم و کارهای روزمره بگیریم به همه جانبه خود آدم ضرر میبینه. دلته د هرات د رواني روغتیا روغتون دی. د دې مرکز پازوال وایي چې په تیر یو کال کې له 10,000 ډیر رواني ناروغانو د روغتون ته مراجعه کړې ده. د دوی په وینا د دې روغتون ترڅنګ په هرات کې د روان درملنې په برخه کې ګڼ نور خصوصي مرکزونه هم شتون لري چې د ناروغانو شمیر هم ډیر دی. مثلا که مراجعه میکنم علت و همین آثار روی روانی که یا به علت جنجال های خانوادگی که تاثیرات منفی جنگ های سابقه یا ای که به علت جنگ ها و انتحاری هایی که معمولا به طول ما بستری که ما داریم حتما جز از اینا هسته که بعد از جنگ یا انتحاری اینجا بیایم بستر میشن. یو شمېر روغتیا پالان ټینګار لري چې د ناکراریو دوام د ټولنې روغتیا ته جدي تاوان رسولی او ترڅنګ یې د کورنیو تاوتریخوالي او د واټونو پر غاړه ځورونو د دې ناروغانو شمیر ډیر کړی دی. پیامدهای جنگ ما دارن که متاسفانه خانم هایی که با آقایانی که در صحنه جنگ بودن یا متاثر از پدیده جنگ بودن با اونها ازدواج کردن و امروز میبینین که خشونت اعمال میکنن علیه خانم خو و یک از آسیب پذیری های جنگ که متاسفانه امروز خانم ها تاوان میدن همین در دوران جنگ بودن خود آقایان هست. د شمیرنو پر بنسټ په تیر یو کال کې په هرات کې نږدې 2,000 تنو د ځان وژنې هڅه کړې چې لاملونه هم نښتې فقر، اوزګارتیا او کورنۍ تاوتریخوالي دي. حتی پخش شدن داده ها و اطلاعات در مورد خودکشی میتونه به افراد انگیزه بده. حتی روش های ویژه خودکشی میتونه به افراد راه نشان بده و حتی انگیزه بده. به همین دلیل بعضی از پالیسی ها در بعضی از کشورها فیلم هایی که در اون روش های خودکشی رو نشان میده. میبینیم که اجازه پخش و نشر از اون ندارن. ما امیدواریم طرف های جنگ به وضعیت روحی مردم بیشتر توجه داشته باشن و بیان جنگ ختم کنم، جنگ کاهش بدم تا لااقل روحیه خود مردم پس دوباره بتونن باز یابن. اگر خدای نکرده تداوم جنگا همچنان ادامه داشته باشه میتونه به شدت آسیب پذیری روی روان جامعه هم بیشتر بشه. د شمیرنو پر بنسټ په هرات کې د رواني ناروغانو شمیر د تیر کال په پرتله 60% لوړوالی ښیي. زموږ د مهال خبري ټولګه همدومره له پانس کمانه سبا د هوا حالت به هم همکار وړاندې کړي ښې شوې ولرئ. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 33.15. مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 29.28. هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 34.22. جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 43.25. بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه 18.4. کندوز المرین د تودوخې لوړه درجه 9.4. کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 9.23. غزنی المرین د تودوخې لوړه درجه 10.14. میمنه المرین د تودوخې لوړه درجه 15.18. د بدخشان فیض آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 1.14. اسلام آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 8.15. نوی ډیلی المرین د تودوخې لوړه درجه 1.9. تاشکند نیمروز د تودوخې لوړه درجه 9.23. دوشنبه المرین د تودوخې لوړه درجه 3.21. تهران المرین د تودوخې لوړه درجه 15.26. دوبی المرین د تودوخې لوړه درجه 2.1.
استانبول نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 28 مسکو نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 30 بجنگ نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 22 عوامدار شوانش قابات المرین د تودوخه لوړه درجه 23 اټکل شوی.